अस्सलामुअलैकुम زما خوږو کتونکو. زه نن تاسو سره په خپل چینل باندې شیر کوم د مټرو پخولو طریقه. مټر څنګه پخیږي او په کم ټایم کې څنګه پخیږي. زه نن تاسو سره دا طریقه شیر کوم. تاسو زما ویډیو تر اخره پورې وګورئ. مټر ډیر کم ټایم کې پخیږي، تقریبا 10 منټ به اخلي، خو چې زما طریقې سره تاسو پاخه کې بالکل بم وبنا چوي او مټر بس تاسو په 10 منټ کې پاخه شي. بعضې بنده په کوکر کې واچوي، بعضې په کټوۍ کې په غنټو ټایم هم پې ضایع شي، اور هم پې ضایع کېږي او بیا هم ستاسو مټر کلک وي. نو زه نن تاسو ته داسې اسانې طریقې سره مټر پخول ښوم. د ډېرو خلکو نه ما دا شکایت واورېده چې مټر ډېر ټایم اخلي په پخلي کې، خو کله چې تاسو ته طریقه درځي نو هېڅکله به هم ډېر ټایم ونه اخلي. 2 کیلو مټر ما واخیستل او هغه یې نه ما چلکه جدا کړه، نو پاتې شو 1 کیلو مټر. دې کې چې موږ ته کومو څیزانو ضرورت دی: 1/2 کیلو قیمه ده او سره مساله 1 چمچ، نیمه چمچ زیره، نیمه چمچ ګرمه مساله او مرچکې شین او مالګه مناسبت سره. په دې لوښي کې ما 3 چمچ تیل واچول او په دې تیلو کې به دا مټر زه اوس 10 منټو دپاره پخوم. کټوۍ پخلي دپاره که تاسو تیل استعمالوئ او که غوړي، خو د 1 چمچ به د کټوۍ د حساب نه زیات واچوئ دې کې چې دا مټر دې کې ډوب پاخه شي. کله چې تاسو دې ته قیمه بیا سره کوئ نو هغه قیمې کې به مونږه بیا تیل کم واچو، ځکه چې دې کې مونږه زیات اچولی دي نو هغه به دې سره برابر شي او دې باندې به مونږه ډکن هم نږدو او دا به چمچ سره حل کوو 2-3 منټه بعد چې دا دې غوړو کې سره شي. د مټرو په پخولو کې یو خاص طریقه دا ده چې په مټرو پخولو ټایم کې به دې کې پیاز ټماټر بالکل هم نه اچوي، ځکه چې پیاز ټماټر سره د دې کلر هم بدل شي او د دې ذایقه هم بدل شي. تقریبا مټر پاخه شو، اوس به دې کې اخره کې زه مالګه ملو کړم. تاسو وګورئ مټر هماغه شین کلر کې پاخه شو. کم نیمه چمچ ما تیل واچول او په هغې کې به دا قیمه زه سره کړم او هغه ټولې مسالې چې ما تاسو ته کومې ښولې وې هغه زه دې کې میلو کړم. اوس قیمه مساله سره شوه، دې کې به زه اوس نیم ګلاس اوبه میلو کړم. تاسو پکې زیاتې اوبه هم کولی شئ که خوښ هم وي. قیمه اوس بالکل تیاره ده. دا به اوس زه واخلم او د مټرو په دیګچې کې به ور واچوم او دا به دې کې زه میلو کړم. دا به تقریبا 15 منټه لپاره زه نور پخوم چې دا قیمه دې سره مکس شي. مټر بالکل اوس تیار دي. دې باندې به زه اوس 15 منټو لپاره ډکن بند کړم چې دا د قیمې سره دم شي. زه تاسو ته اوس د مټر دانه چې کوم تاسو ګورئ دا څومره نرمه ده. که ستاسو زما ویډیو خوښه شوه نو تاسو زما چینل لایک کې، سبسکرایب کې او د غنټې بټن دباو کې چې زما نوې ویډیو تاسو ته ژر ملاویږي.